سلامونه، زه یم سمندر یوسفزی او تاسو ته زه نن د یو موضوع سره حاضر یم. هغه موضوع ده فولکلور. چونکې دا موضوع نوې نه ده، په دې باندې مختلفو پوهانو خپل نظر وړاندې کړی دی، خو زه کوشش کوم چې په اسانو لفظونو کې د فولکلور په حواله باندې تاسو ته خپل نظر وړاندې کړم. د فولکلور دا د یو دوو کلمو یا د دوو ټکو مرکب دی چې هغه فوک ولس ته وایي، خلکو ته وایي او لور پوهې ته وایي. او دا ټکي په 1846 کې W.J. تامس چې کوم دی امبروز مارټن په نوم په قلمي نوم باندې هغه په وړاندې ځل وړاندې کړی و. دغه ټکی چې کوم دی نو د دې مطلب دا دی چې ولسي پوهه، د خلکو پوهه، خلک څومره پوهه دي، د یوې ټولنې د یوې معاشرې خلک څومره پوهه دي. همدې خبرې له زه راځم، خو د هغې نه وړاندې که موږ دا سوچ وکړو چې د انسان ژوند چې کوم دی نو هغه په دریو څیزونو باندې د ژوند تېرېږي. هغه د ځناورو یا چې نور څومره زنده سري دي، انساني ژوند د هغې نه هم په دغه دریو خبرو کې بیلېږي. لومړۍ خبره دا ده چې انسان ژوند چې کوم دی نو د مادې سره تړلی څیز دی. د هغه څیزونه چې هغه وزن لري، شکل لري، ځای نیسي، هغې ته ماده وایي. او دا مادي څیزونه چې کوم دي نو انساني ژوند د دې نه بغیر نه تېرېږي. د انساني ژوند د یو فرد نه والا او د ټول انسانیت پورې د ټولو انسانانو شکلونه یې بدلېدی شي، خو د مادې سره به نه ده تعلق وي. دویمه دا ده چې داسې څیزونه هم دي چې دا د ژوند ضروري اړخونه دي چې هغه نیم مادي دي، یا هغه په نیم لفظي دي او نیم مادي دي. دواړه اړخونه یا دواړه رنګونه په هغې کې چې کوم دی هغه شکل او صورت هم لري او نه هم لري. او دریم داسې دی چې د هغه د روح سره تعلق ساتي. دا نیم لفظي چې کوم دی او نیم مادي، دا د وجود سره هم تعلق ساتي او د روح سره هم تعلق ساتي. دریم اړخ په انساني ژوند کې یو بل څیز دی چې هغه لفظي دی، هغه ماده نه لري، هغه خبرو اترو کې دی، د روح سره تعلق ساتي. او روح چونکې د روح خوراک چې کوم دی، د روح سکون چې دی، د هغې تسکین چې کوم دی، او هغه چې په څه باندې مطمئنېږي نو هغه په مادي څیزونو نه وي، هغه په غیر مادي څیزونو باندې. اوس د هرې علاقې، د هرې سیمې، د هر وطن د خلکو خپل د ژوند تېرولو طریقې. په فرض که مونږ مادې ته راشو نو ماده د روټي کپړه مکان، دا په څه نه څه شکل کې دغه څیزونه ځناور هم لري. او د انسان چې کوم دی نو د مادې سره چې کوم تعلق دی د انسانانو هم دی، د ځناورو هم دی. په دې وجې نه چې کوم دا ټکی ورکړی شوی دی فولکلور، نو فولکلور کې دا درې واړه څیزونه راځي. فولکلور یو مجموعه ده چې هغه د خلکو پوهه معلوموي، د یو ولس پوهه په څه باندې معلومیږي. دغه درې څیزونو ته کتل غواړي چې د ده چې کوم د مادي څیزونو سره د ده ژوند تېرېږي نو دا څنګه دي، د ده چې کوم د نیم مادي یا نیم لفظي څیزونو سره ژوند تېرېږي نو هغه څنګه دي، او دې چې کوم دی نو د لفظي یا غیر مادي چې هغې کې هېڅ ماده نه وي او دې پې خپل ژوند تېري او د ژوند یو اهمه حصه نو دا څنګه دي. د دغې نه خلکو د یو قوم د پوهې پته لګي چې دا قوم څومره پوهه دی. لکه څنګه چې ما وویل چې یو انسان د ټول انسانیت چې کوم دی نو دا فرد دی. مونږه د یو انسان د پوهې، د هغه د ځیرکۍ، د هغه د هوښیارتیا، د هغه د ژوند د تېرولو د طریقې، د هغه د یو ذات نه مونږ ته پته لګي چې دا سړی چې کوم دی نو دی د ده چې کوم مادي څیزونه د ژوند سره تړلي دي نو هغه څنګه دي، د کم لیول دي. بیا چې کوم دی دی د خپل روح چې کوم دی او خپل وجود چې دی، دا دواړه حصې چې کله یو ځای کېږي نو په نیم مادي باندې کېږي. د هغې د سکون دپاره دی څه څیزونه استعمالوي، او کوم چې غیر مادي دی یا لفظي دی هغه په مکمله توګه باندې هغه د روح سره تعلق ساتي، دی د خپل روح له تسکین ورکوي. دا یو انسان دا سره دا د ټول انسانیت دا اکایي ده. او بیا د انسانان په مختلفو سیمو، په مختلفو ځایونو کې تقسیم شوي دي، هغوی ژوند تېروي. څه ټولنې مخ په وړاندې تللي دي، څه اوس روانې دي. ځکه نو زموږ سره چې کوم دی
دا فولکلور دا د عام که موږ دا ووایو چې دا د سوشیالوجي یا انتراپالوجي یا سوشل ساینس د هغې په مکمله توګه باندې دا هغه موضوع ده چې موږ پکې د انسانانو د پوهې متعلق چې کوم دی لوست کوو. نو زموږ سره وړاندې دغه داسې راځي چې د فولکلور ولسي پوهې ته وایي چې یو ولس څومره پوهه دی. اوس هغه به موږ په کومو حوالو باندې پېژنو چې یو ولس څومره پوهه دی. وړاندې دا دی چې د ده درې حصې چې څنګه د فولکلور دي دا کم نوم چې ورکړی شوی دی. موږ په پښتو کې ولسي ادب ترجمه کوو نو دا په دغه حواله خو دا ټیک دی که موږ صرف په ادبي حواله باندې وایو نو بیا خو ټیک ته د هغې ترجمه کیدی شي. خو که فرض که موږ صرف دغه مطلب تیلو چې ولسي ادب کم چې زموږ د ولس ترجماني کوي کم چې زموږ سره ټپې دي چاربیتې دي بدلې دي سندرې دي که په دغه معنو کې اخلو نو دا د فولکلور یو اړخ راځي. البته که فرض که موږ په دغه ولسي ادب کې د یو قوم دغه درې واړه اړخونه ګورو او په دغه معنو کې اخلو په ادبي پیمانه باندې ګورو نو بیا دا زموږ سره فولکلور چې کوم دی ولسي ادب کیدی شي. عام یو سړی چې کوم دی نو هغه ادب په تناظر کې ورته نه ګوري یو سیمې ته لاړ شي او د هغې خلکو چې کوم د ژوند طور طریقې دي مثلا دغه خلک چې کوم دی نو دغه د خوراک په څیزونو کې خوراک په کومو لوښو کې کوي هغه لوښي د کودري دي د لرګي دي د اوسپنې دي د تانبې دي څنګه جوړ دي دغه چې کوم دی نو د هغې نه د هغوی پته لګي چې دا خلک څومره پوهه دي. دویمه دا ده چې دغه خلک چې کومې جامې اغوندي کم پیزار دغه کوي نو چې دا په کم ډول د دې ډیزاین څنګه دی دا مضبوط څومره دي دا د دغې علاقې سره څومره تړون لري د هغې نه دغه پته هم لګي چې دا خلک څومره پوهه دي. دوی د خپلو خپو دپاره د څه د پخپو کولو دپاره دوی څومره سوچ کړی دی څومره دوی ذهن کار کوي چې هغې له پیزار جوړ کړی دی. بیا چې کوم دی نو دوی د خپلو موسم په حواله باندې یا چې کوم دی نو د خپل ځای د هغوی چې کومه ابو هوا ده د هغې متعلق دوی خپل چې کوم جامې یا د اغوستو څیزونه چې کوم دي نو هغه یې څنګه دوی استعمال کړي دي یا استعمالي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا خلک د خپل کار روزګار دپاره چې کوم اوزار استعمالي دا په کوم ډول دي د دې نه موږ ته د هغوی د پوهې پته لګي. د هغوی چې کوم دی نو زموږ سره د جنګ جګړې یا د خپل حفاظت دپاره چې هغوی څومره وسلې استعمالي دغه وسلې د دوی په دغه ځای کې د ذهن څومره کار کوي په کوم انداز باندې جوړې کړي دي. د دوی د چې کوم د بنا او سینګار د ښځو چې کوم کالي پتري دي کوم چې د خیوې دپاره استعمالیږي څیزونه دي د هغې نه موږ ته د دغې خلکو اندازه لګي چې دا خلک څومره پوهه دي. او یا چې کوم دی که موږ په پخوانۍ زمانه کې ګورو او یا په اوسنۍ زمانه کې ګورو. اوس موږ چې کوم دی نو په راروان وخت کې دا هم کیدی شي چې زموږ دا کم ژوند اوس تېرېږي دا په راروان سوونه کاله پس خلک دا ګوري او دا زموږ په ګوري چې یاره د دې خلکو پوهه څومره وه. خو چونکې اوس دنیا ته یو شریک کلی ویلی شي او ټول خلک تقریبا یو شان څیزونو ته روان دي نو موږ خبره د هغه څیزونو کوو کوم چې تېر څیزونه دي. نو پای کې زموږ سره دغه ټول لکه په پخوا زمانه کې چې د خلکو به څومره د ضرورت څیزونه استعمالېده لکه په کور کې لوښي لرګي د هغوی کورونه د هغوی چې کوم دی نو د هغوی د ناستې پاستې ځای د هغوی لوښي لرګي د هغوی کالي پتري د هغوی وسلې د هغوی جامه پیزار د دوی سره چې دا کم څیزونه تړلې شوي څیزونه نو دا ماده وه او د دې نه بغیر دوی ژوند نشو تېرولی. ټولو انسانانو دا د ټولو انسانانو ضرورت او ټولو انسانانو په خپل په مختلفو رنګونو کې په مختلفو طریقو باندې دغه څیزونه استعمال کړي دي. نو یو اړخ خو زموږ سره مادي شو چې دې ته موږ څه وایو مادي فولکلور د یو ولس د خلکو د هغوی چې کوم دی د مادې په حواله باندې د یو ټوس څیز په حواله باندې د ده د استعمالېدونکي څیزونو په حواله باندې د ده څومره پوهه ده د ده څومره شعور دی. دا ټول څیزونه لکه څنګه چې ما ووایي چې ځناور زنده سرم په څه شکل کې د دغې روټي کپړه مکان د دې څیزونو چې کوم دی نو هغوی هم دغه ضرورت لري او انسانان هم لري. انسانان یې لږ په ښه طریقه باندې لري او د ده چې کوم دی نو د وجود د هغې هغه د هغوی بشپړ رنګ نه دی دا لږ زیات چې کوم دی نو محتاجه دی. په دې وجه باندې د ځان دپاره چې کوم دی دغه څیزونه کتلي دي.
زمونږ د یو قوم د هغوی د پوهې د هغوی چې کوم آبادۍ دي، عمارتونه دي، سړکونه دي، د هغوی کلي دي، د هغوی چې کوم جامه پایزار دی، د هغوی کالي پتري دي، د هغې نه اندازه لګوو چې دا ولس څومره پوهه دی، د دوی په دغه ټایم کې دا مغزو څومره کار کوي. کله کله اوس مونږ هم داسې چې کوم په آثار قدیمه کې د خلکو دغه اوزار دغه څیزونه ګورو نو مونږ ته پته لګي چې کوم قوم چې کوم دی نو څومره هوښیار و، یا دوی چې دا کوم څیز استعمالو دی ولې استعمالو، د دې ضرورت څه و. دویم دا دی چې زموږ سره انسان لکه څنګه چې ما ووایي چې د انسان دوه اړخونه یو جسم وي، وجود وي، او بل چې کوم دی نو هغه روح وي. د ده زموږ سره دا دواړه لکه چې کله دا شریک شي داسې څیزونه زموږ سره شته چې د ده ضرورت دغه دواړه دغه کېږي، لکه چې هم نیم مادي او نیم چې دی نو لفظي وي. مثلا انسانان ځناور خو دي نه چې هغه صرف په دغه مادي څیزونو ژوند تېر کړي. د ده بیماري دته راځي، موږ چې څومره ځناور دي اوس خو په جدید وخت کې د خلکو ځناورو هم ډاکټران یا د هغوی علاج کېږي، خو چې کوم داسې په ځنګلو کې په دشتو کې پاتې کېږي هغوی دغه څیزونه نه وي، بس د خدای په اسره باندې وخت تېروي. انسانان شو، انسانان د خپل وجود له او د خپل روح له د علاج معالجې دپاره داسې څه څیزونه کوي، د هغې چې کوم دی د هغوی دغه ټونې ټوټکې دا څه څیزونه دي. موږ سره ډېر څیزونه داسې دي چې هغه مثلا دم دی، زموږ سره چې کوم دی نو دغه ټونې ټوټکې دي، پلانکۍ شی وله ورکړه، ډینګې وله ورکړه، داسې وکړه هغسې وکړه. نو دا څیزونه چې کوم دی دا لفظي هم دي او دا چې کوم دی نو نیم مادي هم دي، دواړه اړخونه لري، لکه د علاج په حواله چې څومره هم دي. دویمه دا ده چې انسان چې کوم دی نو د ده د خوشحالۍ دپاره، انسان د خپلو جذباتو د احساساتو د اظهار دپاره څه دی، د به رقص کوه، د به ګډېدل کوله. نو یو قوم چې کوم دی نو د هغه د پوهې د هغې نه دا اندازه لګي چې دی ګډېږي څنګه، د خپل علاج څنګه ځان له کوو. درېیمه دا ده چې خوب چې کوم دی نو دا خو ټول انسانان ګوري، نو دا نیم مادي هم دی، نیم لفظي هم دی، د دې د روح سره هم تعلق دی او د د جسم سره د وجود سره هم دی. نو دی د خپلو خوبونو په حواله باندې د څه دغه یې ورکړی دی، تعبیرونه دی څنګه کوي. او دا یوازې د انسانانو په کلچر کې نه دي بلکې مذهبونه هم د دغې خوبونو تعبیرونه کوي او راوباسي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دی د توهمات څنګه دې خو ځانه چې کوم دی نو د خپل ذهن او د خپل روح د تسکین لپاره یا چې کوم دی نو هغه یو سوچ کوي چې پنسه په استر شو نو میلمه به راځي، یا سترګه رپېږي نو میلمه به راځي، یا کارغه چې دی نارې وایي، یا پلانکې مې ولیدو نو بیا داسې چلو شو. دا د ځان له یو ذهني څیزونه جوړ کړي دي او دا زموږ سره څه دي، دا دغه چې کوم دی نو نیم مادي څیزونه دي. نو په دې کې زموږ سره دغه پالونه علاجونه چې کوم دي، خوبونه دي، د دې نه علاوه چې کوم دی نو دغه ګډېدل دي، د غم ښادي ده، دی په غم کې څنګه چل کوي، دی په ښادۍ کې څنګه چل کوي، دی لاسنیوه څنګه کوي، دی کویدن څنګه کوي، دی اختر څنګه کوي، دی شو قدر څنګه کوي. نو دا څیزونه څه دي، دا دواړه اړخونه لري. دا که فرض کړئ یو سړی چې کوم دی نو اخترونه کې، شو قدرونه کې، څه خوشحالي کې، په غم کې دغه لاسنیوونه کې، په ښادۍ کې یو بل مبارکیونه کې، نو دا د ده د وجود چې کوم دی نو څه داسې غټ ضرورت دی هم نه، څه مادي څیز نه دی، خو دا چونکې د ده د روح دپاره دغه یو ضروري څیز دی. او په دې کې چې کوم دی نو مثلا خلک وایي چې دوا بوځو یا چې کوم دی نو مبارک شه، یا دا دمونه ټوټکې، نو دا نیم مادي نه، او یا چې کوم دی نو نیم لفظي دی ته ویلی شي. دا زموږ سره د دې نه دا پته لګي چې یو خلک چې کوم دی د خوبونو په حواله یې څه خیال دی، په غم ښادۍ کې د ده څومره پوهه ده، د ده چې کوم دی نو د علاج معالجې د توهمات څه دي، دا څه دي، دا د دې نه د ده قوم پته لګي چې دا څومره پوهه دی، د ده شعور څومره دی. درېیم اړخ د موږ سره چې کوم دی نو هغه بیخي د لفظونو سره تعلق ساتي، د هغې نیم وجود هم دی او د هغې پوره وجود هم دی، هغه څه مادي څیز نه وي، څه ټوز څیز نه وي، او هغه د څه سره تعلق ساتي، د لفظونو سره ساتي. ضرورت د څه د روح ضرورت وي، د روح د سکون دپاره دی چې کوم دی نو دغه
دې ته چې کوم دی نو وربل ورته وایي یا غیر مادي ورته وایي. نو دې به څه کوي د ده شاعري کوي، د شاعرۍ په ذریعه باندې چې کوم دی نو دی د خپل روح تسکین کوي، دی د خپلو جذباتو اظهار کوي، دی چې کوم دی د خپلو احساساتو اظهار کوي، خپل مشاهدات او تجربات وړاندې کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په ده باندې چې څه تېر شوي دي دغه کیسې ده په مختلفو شکلونو کې چې کوم دی نو دی دغه کیسې دغه اساطیر دا وړاندې کوي، یو بل ته په دې باندې وخت تېروي. دا چې کوم دی نو متلونه وایي، د متلونو په ذریعه باندې دی په خپلو خبرو کې متلونه استعمال کوي، دا هم د لفظونو سره تعلق ساتي. او دغه یوه خبره چې دی نو دا خلک بار بار وایي دا د ژوند حصه ده. او د دوڼې شوې دا ټول څیزونه چې کوم د لفظونو سره تعلق ساتي او خاص کر مونږ چې کوم ته ولسي ادب وایو د ولسي ادب برخه ده نو دې ته مونږ څه وایو وربل فولکلور. د دې نه مونږ د یو قوم چې کوم دی د هغه د نفسیاتو، د هغه د پوهې، د هغه د شعور، د هغه د هوښیارتیا، د هغه د پرمختګ اندازه مونږ د دې نه لګو چې دی په لفظونو کې د ده شعور څومره مخ په وړاندې تللی دی. دا درې واړه اړخونه چې کوم دی نو دې ته مونږ په مکمله توګه باندې فولکلور وایو. او دا لفظ چې کوم دی نو دا دومره مشهور شوی دی یا په بله ژبه کې د دې دومره ترجمه هم نشي کیدی چې د دې په ځای کې فرض که مونږ ولسي ادب ترجمه وکړو نو بیا هم هغه ترجمه نشي کیدی یا هغه مطلب او مقصد نشي پوره کولی. په دې وجه باندې د دې څیزونو نه لکه څنګه چې د دې په دې یو نوم کې دا خبره ده چې ولسي پوهه. اوس مونږ دا مکمل په ادب کې څنګه نو د ادب په ذریعه باندې مونږ د یو قوم چې کوم دی د هغې د مادې اندازه لګو چې دا په مادي څیزونه چې کوم د آلاتو د چې کوم د استعمال څیزونو د چې کوم د اوسېدو ځایونو د هغې اندازه لګو، د چې کوم دی نو د ده غمخادۍ، د ده علاج معالجه، د ده د خوشحالۍ د فعالونه دغه څیزونه چې کوم دي د هغې اندازه لګو. او بله دا ده چې د ده د شاعرۍ په حواله باندې د ده چې کوم د وخت تېري د قیسو چې دی د وړاندې کولو د ده څه طریقې وي نو دا زموږ سره څه دی دې ته مونږ فولکلور وایو. او په زموږ چې کوم ولسي ادب وي، کوم چې خوله په خوله، کوم چې سینه په سینه، کوم چې د یو قوم نه بل ته رامنتقل شوي او د هغې په ذریعه باندې د یو قوم مونږ چې کوم اندازه لګو د هغوی د پوهې، د هغوی د شعور، د هغوی چې کوم دی نو د ذهني سطحې لګو. د دې د اهمیت اندازه صرف په یو لفظ کې زه تاسو ته دا وایم چې د دنیا کم استعمار قوتونه چې کوم دي، کم خلک چې کم ملکونه غلامان کول خصوصي توګه انګریزان، نو هغه چې کومو ځایونو ته تللي دي نو په لومبی کار د هغوی دا و چې د دغه قوم فولکلور، د هغوی ولسي ادب هغه یې مطالعه کړی دی او د هغې نه اندازه لګولې ده چې دا خلک د دوی کلچر، د دوی دود دستور، د دوی چې کوم د ژوند د تېرولو طریقه، د دوی نفسیات څه دي. دا ځکه چې د دې ټول قوم چې کوم دی نو د هغې پوهه، شعور، زیرکي او هوښیارتیا د هغې نه اندازه لګي. نو زموږ سره په لنډو الفاظو کې د ولسي پوهې یا د فولکلور مطلب هم دغه دی چې د یو قوم د شعور اندازه مونږ ته څنګه پته لګي. او دا په هر وخت کې کیدی شي چونکې ما څنګه چې وختي وویل چې اوس دنیا یو شریک کلی دی نو د ټول قومونه تقریبا لکه که فرض که مونږ ووایو چې په صحت کې نو په صحت کې ټوله دنیا شریکه لګیا ده، که مونږ په جامه پیزار کې نو د یو دنیا یو څیز بلې دنیا ګوټ په ګوټ ځي نو مونږ ته دا پته نه لګي چې د کم قوم د کمې سیمې د خلکو کلچر چې کم دی په هغې کې کم خلک دننه اوسېده هغه څومره پوه ځکه چې دا ټوټل دنیا چې کم دی اوس به مونږ اوس هم داسې شته چې ډېر ملکونه ترقي پذیر دي، ډېر چې کوم دی ترقي یافته دي، خو دا څیزونه به په موجوده وخت کې مونږ کتې شو، مونږ په یو ذات کې هم کتې شو، د یو کس د خبرونه مونږ ته پته لګي، د هغه د جامه پایزار نه مونږ ته پته لګي، د هغه د اوسېدو د ځای نه مونږ ته پته لګي، د هغه د ټول ژوند نه چې دی نو د هغه نه پته لګي چې دا څومره پوهه دی. دغسې مونږ د یو کلي اندازه لګولی شو، دغسې مونږ د یو سیمې لګولی شو، دغسې د یو قوم لګولی شو او د یو جغرافیې کې چې دننه کم خلک اوسېږي. دغه سره دغه فولکلور دی او دا په هر ادب کې چې کوم دی نو د هغې نمایندګي کېږي، خو په خصوصي توګه ولسي ادب چې هغه د ټولو انسانانو شریک د هغې ذهن وي او شریک میراث وي، په هغې کې په مکمله توګه باندې د یو قوم د پوهې، زیرکۍ او هوښیارتیا پته لګي.
ډېره زیاته مننه.